السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله یم چې راته روغ او جوړ او د صحت په کالیو کې بنغښتي وئ. څنګه کولی شو چې په فیسبوک کې خپل پوسټ وایرل کړو؟ یعنې خپل پوسټ څنګه کولی شو چې په فیسبوک کې وایرل کړو؟ په دې ویډیو کې درته ټوله طریقه ښایم، خو که چېرته مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل کې نوي یاست نو زموږ چینل ته سره حتما لایک، سبسکرایب، یو خوندور کمنټ وکړئ او مخې ته یې له نورو ملګرو سره شیر کړئ. ستاسو یو سبسکرایب کولی شي چې موږ ته لا انرژي هم راکړي تر نورو ویډیوګانو مو هم ورسوي. راځو په ویډیو پیل کوو. دا به شئ په فیسبوک به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په فیسبوک ورته کلیک واخلئ بیا به تاسو راشئ په دې ځای به ورته کلیک واخلئ. تاسو ته دلته یوه له مخ ښکاري، په دې ځای به ورته کلیک واخلئ. یعنې موږ یو څه اوس پوسټ کوو. زه تاسو ته پوسټ ښایم او یو فوټو ورته راوړو. مثلا زه دلته یو عکس ورته راوړمه. یوازې تاسو ته طریقه ښایم څنګه کولی شو چې وایرل یې کړو. په دې VPN دا عکس زه اپلوډومه. ښه راځو، دا عکس مې اپلوډ کړ، سر کې ورته لیکمه د VPN استعمال خارجي VPN. نو دا موږ اوس پوسټ کوو. څنګه به یې پوسټ کوو؟ نه اوس به یې نه پوسټ کوئ. را به شئ په دې ځای به ورته کلیک واخلئ. په دې ځای به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په دې ځای ورته کلیک واخلئ تاسو به دلته ورته ولیکئ په دې سرچ کې چې د کرکټ نړۍ، د کرکټ مینوال. یوازې 30 کې ممبرز لري. یوازې به دا نه ورته لیکئ، نورې لارې هم شته چې د خندا کور، مثلا ورته لیکم چې د خندا کور ومې لیدل. دلته زه اوس ورته لیکمه د خندا کور. تاسو ته اوس سرچ ومې لیدل، درته یې راواړول چې د خندا کور 208 ممبر. خو د کرکټ نړۍ صحیح ده هغه ځکه چې ډېر ممبرز لري، 30 کې 10,000 ممبر لري. را به شئ په دې ځای به ورته کلیک واخلئ. په دې کونج کې ډن بټن ښکاري، په دې ډن به ورته کلیک واخلئ او بیا به تاسو له دې ځایه ووځئ او دلته به تاسو ته ومې لیدل، تاسو ته ښکاره شوه چې د کرکټ مینوال تاسو ته دا ښکاره شو. بیا به تاسو په دې پوسټ ورته کلیک واخلئ او ستاسو ویډیو به وایرل شي. نو په 1 دقیقه کې، په 2-3 دقیقو کې به تاسو ته دومره ډېر ویوز، دومره ډېر لایکونه راشي چې هیڅ حد به